د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان څوک دی؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان چې د نړیوال شل ورځ جام پر مهال یې له هر ډول کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ، په 1980 کال کې په کابل کې زیږیدلی دی. هغه تر دې مخکې د اصغر سلام خیل او بیا د اصغر ستانکزي په نوم هم پیژندل کېده، چې بیا یې خپل نوم له اصغر ستانکزي څخه اصغر افغان ته بدل کړ. اصغر افغان د میډل آرډر توپ وهونکی دی چې په ښي لاس توپ وهنه کوي. نوموړی یو له هغه لوبډلمشرانو څخه دی چې تر ډیر وخت پورې د ملي لوبډلې لوبډلمشر پاتې شوی دی. نوموړی چې د 2019 کال نړیوال جام څخه مخکې له لوبډلمشرۍ لرې شوی، خو 2 کاله وړاندې د دویم ځل لپاره د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو. اصغر افغان چې د افغانستان په لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې هم 209 لوبېدلی و. هغه 6 ټیسټ، 114 نړیوالې، یو ورځنۍ او 15 نړیوالې شل ورځې لوبې ترسره کړي دي. په ټیسټ لوبو کې نوموړي د 440 په اوسط 440 منډې کړي دي، چې یوه سلیزه او 350 یې هم وهلي دي. همداراز په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د 40.3 په اوسط 2440 منډې کړي دي، چې یوه سلیزه او 1250 یې وهلي دي. په نړیوالو شل ورځو لوبو کې اصغر افغان د 21.93 په اوسط او 116.82 په سټرایک ریټ سره 1382 منډې ترلاسه کړي دي. اصغر افغان 2 میرمنې، یو زوی او 4 لوڼې لري. نوموړي په نړیوال شل ورځ جام کې د نبیا پر وړاندې وروستۍ لوبه وکړه او د هر ډول کرکټ څخه یې تقاعد اعلان کړ.